د رزق تنګي ولې راځي؟ ایا خبر یاست چې د څه د وجې پر انسان باندې دغه رزق کمیږي او په کاروبار کې برکت ختمیږي؟ نن هغه اسباب درته ذکر کوم. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وای کله چې انسان ډیر وخت په یو ګناه باندې اخته وي، الله ورله وخت ورکړي د توبې، لیکن بیا هم د یو ګناه نه پرېږدي، د یو ګناه په خاطر باندې الله رب عزت د یو څو وخت لپاره پرده باندې دغه رزق تنگي د ګناه په خاطر باندې. بالکل دا خو د قران کریم آیات چې ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، کم چا چې د الله دین څخه مخ واړوي الله وایي زه دغه ژوند تنګوم. او دویم سبب دا دی چې بې اتفاقي په کم کور کې په کم ورونو کې چې بې اتفاقي وي د هغه په رزق کې برکت نه وي، هغه به ورځ په ورځ هغه رزق به تنګیږي. تاسو ته معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دوشنبه او د پنځ شنبه په ورځ باندې، یعنی د پیر او د جمعرات په ورځ باندې د خلکو اعمال الله مخې ته پیش کیږي، بیا د اعمال مطابق الله او خلکو ته بخشش کوي، معافي ورته کوي. لیکن دوه کسان ته الله معافي نه کوي چې دوی یو د بل سره بغض لري، یو د بل سره حسد کوي، یو د بل سره ناحقه خبرې بندي کړي وي او خبرې نه سره کوي، او د دې دوه کسانو معافي الله نه کوي. او دریم وجه دا د رزق د تنګي ده چې بظاهره به انسان شوي ښه اعمال به کوي، لمونځ به کوي، ګناه به هم نه کوي، لیکن د په کور کې به زنانې چې دي، ښځې چې دي، هغه به ناشکري کوي، بې صبري به کوي او داسې بې حیایي به کوي، دوی به په یو ګناه باندې اخته وي. نو د ښځو د وجې به الله رب العزت د نارینه‌و په رزق کې تنګي راولي.